مهم خبر د بي بي سي پښتو تلویزیون سره د جنرال صاحب خوشحال سادات تازه او مهم مرکه. ګران دوستانو پوره حاله سره همدلته ترلاسه کړئ او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ نو په درنه سره سرحد نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. خوشحال سادات وایي زما دریځ روښانه دی، زه نور په هیڅ صورت او هیڅ ډول افغانستان کې د جګړې دوام نه غواړم. که هر څوک بیا افغانستان جګړې ته ټیل وهي یا د جګړې اور زیاتوي، هغه که زما ورور هم وي پر ضد یې درېږم او جګړه ورسره کوم. ما ته دا مهمه نه ده چې واک یا قدرت د چا سره دی، ما ته فقط دا مهمه ده چې افغانستان آباد او افغانان خوشحاله وي. دا 40 کاله کېږي چې یو او بل نوم افغانان وژل کېږي او افغانستان په اور سوځېږي. افغان د ازله خپلواک او آزاد قوم دی، نور یو بل ته د غلامۍ پیغور مه ورکوئ. خپل هیواد د غلامۍ او اشغال په نامه یوې بلې جګړې ته مه ټېل وهئ. هیڅ افغان او پښتون د چا غلامي نشي کولی. نور خپل ورونه په دې نامه مه وژنئ. افغانستان د اوله یو آزاد هیواد دی. افغانانو په ډیرو آزادولو واخیستلو، تباه او برباد یې کړ. نور باید دا لړۍ ته د پای ټکی کېږدو.